ایران په څیر پاکستان ته هم یو درس. افغاني غرور له مصلحتي سیاستونو سره ډیر لوړ دی. دا چې ولې، نو جزئیات یې همدغه ویډیو کې وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. ډاکټر نیکویال لیکلي، تېره ورځ هغه مهال چې ایراني پوله ساتي ځواکونو د تیر په څیر پر افغان خاورې د بې څښتنه خاورې په فکر سره په غرور او تکبر وړاندې تګ راوکړ، له داسې غبرګون سره مخ شول چې سلګونه متره یې د خپلې خاورې دننه منډې وکړې او پر شاتګ یې تهران کې ایراني اخوندیان وغږېدل. په تیر 40 کالونو کې چې د افغانستان وجود د همدې خپلو ګاونډیو او د نړۍ سترو هیوادونو لخوا ټپي شوی دی، ایران هیڅ د ملهم او درملو پټۍ نه دی ایښی. هر وخت یې هڅه دا وه چې افغانستان داسې کمزوری هیواد کړي چې له فرهنګي نفوذه یې نیولې، بیا تر پوځي او اقتصادي اغېز پکې ژور لاس ولري. که ډېر تیر څخه تیر شو، په دې تیر جمهوریت کې ایراني پوځیانو افغان کډوال په اور وسوځول، لسګونه یې سیند ته واچول او غرق شول. پر پوله یې افغان کډوال فزیکي ووهل او نورې سپکې سپورې ورته وویلې. د پردې تر شا ایران په افغانستان کې د لطیف پدرام، محقق خلیلي، حافظ منصور او نورو په څیر پردي پالي لري چې د واحد افغانستان د ویشنې او فدرالي کېدو پروژې ورکړل شوي دي. پوهنتون دانشګاه هغه کلمه ده چې ډیری ورونه افغانان سره پرې دښمن شول او افغانستان کې قومي تعصب ته پرې کار وشو. د ایران هڅې او د ایران سیاست که هر څومره پلټنه او څېړنه وشي، نو ایران کې به داسې یو ټکی پیدا نه کړي چې افغانستان سره د اسلامیت او یا هم انسانیت پر اساس پرې خواخوږی وي. افغانان په رښتینې معنا له جګړې ستړي دي او د سولې چغې وهي. له جګړې د افغانانو ستړیا په دې معنا ده چې ورور افغان دی، نور د بل افغان پر وړاندې جګړه نه کوي. د جګړې ستړیا پر دې معنا چې افغانستان د سیمې کوم بل هیواد په کورنیو چارو کې نه لاسوهنه کوي او نه هم دې برخه کې لیوالتیا لري. نړۍ او سیمې ته د افغانستان د عذر لمن دا ده چې مې پر کار لره او نه دې هم پر کار لرم. د یو خپلواک واحد او ګاونډ افغانستان په توګه راسره اړیکه ساته او اړیکې در سره پالم. لکه څه ډول مو چې وړاندې یادونه وکړه، جګړه که چیرې د افغانانو ترمنځ وي او یا د سیمې هیوادونو سره جګړه ده او افغانانو ته پکې ګټه نه رسیږي. خو ځینې جګړې د ملي غرور او عزت په پار وي. هغه جګړه د هیواد خپلواکي له خاورې د ساتنې او د ولس د دفاع په پار وي. دې ډول جګړې کې وژل کېدل او ژوندي پاتې کېدل دواړه غرور او ویاړ دی. د تیرې ورځې جګړې سره به ایراني پوله ساتي ځواکونو ته یو وړوکی درس رسېدلی وي چې اړو افغانان کډوالو سره لږ تر لږه انساني چلند وکړي او هغه وهل ټکول سپکې سپورې چې په تیرو 20 کلونو کې کولې، ښایي نوره یې حوصله نه اوسي. د ایران په څیر یو وړوکی درس پاکستان ته هم پکار دی. پاکستان هم څو ځلې پر کونړ توغندي وویشتل او پرته له دوه اړخیز تفاهم یې پر ډیورن نه منل شوې کرښې کټارۍ او اغزن تارونه کش کړل. په تیرو 20 کلونو کې پاکستان په ننګرهار، خوست، کونړ، کندهار او نورو سویلي ولایتونو کې افغان خاورې ته وړاندې تګونه کړي. د وخت مصلحتي حکومتونه پرې چپ وه، خو غیور ولس یې پر تش مخې ته درېدلی. د ایران سره پرونی وړوکې نښته پاکستان ته هم یو خبرداری دی. که چیرې بیا د افغانستان پر خاورې د بې څښتنه خاورې ګمان وکړ، نو له سخت برخلیک سره به مخ شي. د سیمې هیوادونه باید دا درک کړي چې مصلحتي او د ګټو له سیاستونو د افغانانو غرور او سرښندنه څو ځلې لوړه او اوچته ده.